نن به د جنت د زانه او صفت او د هغې سره انسان چې کله جنت ته ور داخل شي نو کوم عطر او خوشبویانې به رب العالمین دوی له ورکوي. قرآن کریم کې الله عز وجل فرمایي سوره ال عمران 15 نمبر آیت کې للذین اتقوا عند ربهم، خاص د هغه انسانانو دپاره چې هغه د خپل رب نه یریدلي دي. باغونه دي، داسې باغونه چې تجري بهیږي به د هغې لاندې نهرونه، خالدین فیها، دوی به دې کې همیشه وي. د نهرونو باره کې مخکې دا ویله شوي وه چې سوره محمد کې 4 اقسام د هغې ذکر شوه. دا یو نعمت من تحتها تحت الاشجار یا تحت القصور، او د دې سره سره به بیبیانې به وي مطهره پاکي پاکي څه دي؟ من الغائط والبول والحیض والنفاس، یا امام مجاهد فرمایي مطهره من الاخلاق الردیه، خراب اخلاق پکې نشته. او د آیت باره کې بیا وروسته داسې وایي چې ورضوان د رب العالمین د خوا نه رضامندي، دلته عبارت دی چې اکبرو من کل شی، دا د ټولو شیونو نه غوره ده چې کله د رب العالمین راضي شي. د الله رضا په مسواک، د الله رضا په خوراک او څښاک باندې چې وروسته الحمدلله ویلی شي، اخلاص، د منځه او د زکات پابندي، د مور او پلار خوشحاله کول، د رب العالمین خوشحالي، طالب العلمي، روژه، دعا، رضیت بالله ربا دا ویل، الکلمة الصالحه، که ګاونډ، او د دې سره سره تقوا. حدیث دام راځي چې کله انسان شهید کېږي الله عز وجل د سره د یو څو انعاماتو مسله کوي. یو دا چې اول چاس کې د وینې سره ورته الله اعلان د رضا کوي. دا مهمه خبره. دې ځای کې الله رب العزت د جنتیانو د زنانو یو صفت بیان کړي، هغه دا معنا پاکي. سورې واقعه کې بیا بل څه وایي، وفروشن، الله وی پرشونه دي مرفوع اوجت. دې کې دوه قوله مفسرین ذکر کوي، یو دا چې عام پرشونه یا دا زنانه، او بیا وی موږ به پیدا کوو به ګرځو ابکارن پیغلې. عبدالله ابن عباس فرمایي چې کله انسان د خپل زنانه له ورځي او دوباره ورځي او دوباره ورځي، هر کله د دوی ښه صفت دا چې دا به الله عز وجل پیغله جوړوي، عربا خاوند سره به مینه کوي، اطرابه امزولې. د تفسیر مفسرین به د عربا مختلفې معناګانې ذکر کوي چې څه معنا څه. سورة صفات کې رب العالمین فرمایي چې وعندهم، د دې جنتیانو سره، قاصرات الطرف، دا معنا اق زنانه دي چې د خپل نظر په خاوند بندي. ابن قیم سے بدایع او تفسیر کې 2 تفسیره کړي دي. یو تفسیر دا کړی دی د خپل نظر راواخصو په زنانه خاوند باندې بند کې، ډېره حیا نه کړه، د خپل خاوند نه بل چا التجا نه کوي. دویم دومره حسینه ده چې د خاوند نظر په ځان را بند کړی دی، د بل چا سره تعلق نشته. او بیا وایي عین غټو سترګو والا دا زنانه کمال، کأنهن، ته به داسې ګمان کوي دا اګۍ دي مکنون پټې ساتلی شوې اګۍ د شترمر، تشبیه د اګو سره د دې زنانو ورکړی شوې ده په تناسب الاعضاء کې. بل ځای کې بیا څه وایي، وحور، حورې عین غټو سترګو والا، ته به داسې ګمان کوي لکه ملغلرې. دا دوی له به څه نصیب کېږي؟ جزاء بما کانوا یعملون. دا د دې وجې نه چې دوی په دنیا کې د قرآن او سنت صحیح برابر عمل وکړي، الله یې ما ورکړي. او کانو فعل ناقص مضارع باندې داخل دی دوامدار. بل ځای کې به وایي لم یتمث، تمس، دا معنا چې دې سره یو ځای شوی انسان هم نه دی، نه پیری. کأنهن الیاقوت والمرجان، ته به دا ګمان کې دا یاقوت او مرجان، یاقوت په رنګ کې او مرجان په صفایي کې. کله وي حور مقصورات فی الخیام، دا داسې حورې دي چې په خیمو کې بند دي. پرون تاسو درس کې ویلې یو خیمه د ډډه د ملغلرې نه 8 میله د هغه اوږدوالی د جنتي به پکې دا ټول اهل ناس یو بل وګوري نه دومره اوچت. حدیث کې دا هم راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ولو ان امرأة من اهل الجنه، وی که چېرته د جنتیانو د زنانو نه یوه زنانه راوخیږي د ځمکې اهله لاضاءت ما بینهما، د دې په دې مابین کې چې څومره مسافه ده دا به ټول په دې خپل مخ باندې وپړقوي. او دغه شان د هغې یو لوپټه هغه د دې په دې سر باندې چې ښودلی شوې د خیر من الدنیا وما فیها. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دنیا او د ما فیها ټولو نه غوره ده. کله داسې وایي اولنی ګروپ چې جنت ته داخليږي دا به داسې شکلونه لري، ته به دا ګمان کې لکه بلا 15 سپوږمۍ دا بېګاله. که چېرته تاسو ټولو ملګرو د پورته اسمان له وکاته نو نن د 15 شپه ده، د دې میاشتې په دې کې چې کومه پړقا ده او ریز نه د دې جنتیانو دا مخونه به دقه شانې. او بیا وایي
چې دې جنتیانو له به داسې زنانو الله د خوا نه ورکړی شي چې د غوښې نه وړاندې د دې هغه مغز هغه به هم ښکاري او بیا وایي چې وما فی الجنت اعظم. جنت کې به دا مسله نه وي چې سړی بې واده پاتې شي، ټول له به الله رب العزت دا اسباب پروګرام برابروي. کله حدیث کې دا راځي اولنی ګروپ جنت ته داخليږي د هغوی دا مخونه به دي شي لکه 15 سپوږمۍ، بیا پړقېدونکي ستوري، بولې به نه کوي، غائط به نه کوي، پوزه کې به څه ګندګي نه وي، او به ویل دا خوله به دي شي ته به داسې ګمان کوې لکه عود، او داسې زنانه به الله په نکاح باندې ورکړي الحور العین، ګلابي شونډو والا او غټو سترګو والا، د یو سړي په اخوی باندې او دقه شان د جنتیانو سور به دي شي لکه د آدم علیه السلام، طول به دي شي لکه د آدم علیه السلام 2 متره سور او شپېته زراعه 10 غزه اوږدوالی. عبدالله بن عمر فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ودام ویلي کله چې یو سړی معاهد ووژلو چا سره د ډزبندي وکړه بیا د ایسته ویشتو قتل لګي وي دا سړی به د جنت بیم بالکل ونه ګوري اگر که د جنت دا بوی تقریبا د 40 کالو په اندازه باندې مخکې روان دي. حقیقت حدیث کې دا راځي هغه عالم چې علم د قرآن او سنت وکي اسماني وحی زده کي او مقصد به دی کې د خلکو رضا دنیا مال راټولول داسې عالم به هم د جنت بوی ونه ګوري. حدیث کې دا هم راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د جنت دا زنانه چې دی به د خپل خاوند سره خبرې کوي په ډېر ښکلي مزیدار اواز باندې چې هېڅ چېرته به چا اورېدلی نه وي، ښایسته مخونه والا، عزت والا، او داسې خبرې به ورته کوي چې نحن الخالدات، موږ هغه زنانه یو چې همیشه پاتې کېدونکي یو، موږ د امن والا یو او موږ به همیشه دلته مقیم یو، دیره به. نبی کریم علیه السلام دا خبره هم ذکر کړې ده د زید بن ارقم په روایت باندې راځي بان الرجل من اهل الجنه، جنت له چې کله سړی ور داخل شي یو کس هغه له به الله عز وجل د 100 ځوانانو طاقت ورکړي، ام په خوراک کې، ام په څښاک کې، ام په شهوت کې، ام په جماع کې. یو سړی دی او هغه جنت له ور داخل شو، په دنیا کې چې 100 کسان څومره خوراک کوي، په دنیا کې چې 100 کسان څومره څښاک کوي، په دنیا کې چې 100 کسان څومره قوه شهواني لري، په دنیا کې چې 100 کسان څومره د جماع طاقت لري، الله عز وجل به یو سړی کې کیږي. یهودي په دې وخت کې دا خبره وکړه چې یا رسول الله دا دومره زیات خوراک کوي دا به چې ضرورت پوره کوي دې سره به څه کېږي؟ د الله نبي ویلې وی چې کله په دې وخت کې دی ملګري هغه وخت د ضرورت پوره کېږي او ضرورت راشي د دې بدن نه به خوله اوځي، دا خېټه به بیرته خپل عادي حالت ته لاړ شي او هغه خوله به داسې بوی کوي ته به دا ګمان کوي لکه عنبر، دومره مزیدار. حدیث کې دا هم راځي ابو هريره صاحب فرمایي دا خبره وکړه شو چې یا رسول الله موږ په جنت کې د خپلو بیبیانو سره یوځای کېږو جماع به ورسره کوو. د الله نبي ویلی چې او یو سړی په ورځ کې جنت له چې راځي 100 بیبیانو له داسې بیبیانې عذرا چې هغه به ټولې پیغلي رب العالمین به داسې طاقتونه به د جنتیانو کې کېدي چې د ورځې د خپل اهل سره چې 100 بیبیانې او هغه مزیدارې حورې د هغې سره دا جماع کوي هم الله به دا طاقت دله ورکړي. یو بېل ژوند دی هغه. د دې وجه نه چې کله جنتین جنت ته ور داخل شي ملایکو ورباندې سلام ووایي د جنت په باره کې زیری ورکړي، د هغه نعمتونو په باره کې زیری ورکړي، د هغې د همیشوالي په باره کې زیری ورکړي. سورې رعد کې رب العالمین فرمایي مثل الجنة التي مثال د هغه جنت چې د متقینو سره وعده شوې ده ګوله بل چا سره نه. متقي چاله ویلی شي نشافوري دا معنا کړې ده په ټولو مسلمانانو کې ځان ښکته ګڼه او ټول د ځان نه مخکې ګڼه. داسې به نه وي چې ورمې کوک د تکبر نه ډک تجري بهیږي به د هغې لاندې نهرونه، میوې به همیشه وي، سوري به همیشه وي. بیا وایي دا انجام د هغه انسانانو دی چې د رب العالمین نه یېرېږي او هر چې کافران دي د هغوی انجام به ګوره د جهنم به وري، هلته به ورځي. حدیث کې راځي په روایت د ابو هريره صاحب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي جنتیان چې کله جنت ته داخل شي اواز کوونکی به اواز وکړي تاسو به ګوره نن صحت والا وئ مریضان کېږئ به نه، د ژوند والا به وئ مړه کېږئ به چېرته نه، ځواني به الله درکړي تاسو به سپین ګیري کېږئ نه، ستاسو دپاره به نعمتونه یې ګوره هېڅ وخت کې به تاسو نه امیده کېږئ نه. او بیا د مسلم هغه حدیث پیش کړي د هغه سورې اعراف بعضې آیتونه یې د نور د قرآن چې دوی له به آواز ورکړی شي دې خبرې په باره کې د جنت تاسو له ما په میراث کې درکړي، میراث اسانه پاتې دی دا مې اسانه درکړي، یا د هر سړي په جنت کې برخه په جهنم کې. جنتي چې کله جنت ته لاړ شي الله دا جهنم برخه جهنمي له ورکړي، د هغه جهنمي د جنت برخه الله دله ورکړي. جابر رضی الله عنه ویل چې یا رسول الله یا چا پوښتنه وکړه جنتیان به چېرته وده کېږي که به نه وده کېږي؟ د الله نبي ویلی چې نه به وده کېږي، وجه دا خوب به دا د مرګ ورور دی او هلته دا شیونه ویونه نشته. سورې بني اسرائیل کې به رب العالمین داسې و چې انظر وګوره بعضې انسانان موږ څنګه په دې بعضو غوره کړي دي او آخرت خو ګوره په اعتبار د درجو سره ډېر انتهایي لوی دی اوچت دی، هغه درجې پکې شته. سورې طه کې به رب العالمین فرمایي ومن او هغه څوک چې دله راشي مؤمن الله لو عمل یې کړي د قرآن او سنت برابر دله به ښایسته درجې رب العالمین ورکړي اوچتې جنتونه د عدن نعمتونه پکې دي. وذلک جزاء من تزکا دا جزا د هغه چا ده چې په دنیا کې چا د کفر او شرک نه ځان ساتلی دی.
واقعا کې به دې شي وي والسابقون السابقون هغه انسانان چې اول ایمان لراله به اول جنت ته شي. دلیل به دې باندې چې د محمد رسول الله مرګري صحابه کرام د ابو بکر نیولې تر وحشي پورې دا ټول جنتین دي. اولئک المقربون د الله مال نږدې دي. سړی په قرآن باندې رب العالمین له نږدې کېږي، په تهجد نږدې کېږي، د شپې په مانځه باندې نږدې کېږي، په نفلونو نږدې کېږي، په صدقاتو نږدې کېږي، په جهاد نږدې کېږي، ملائکو باندې ایمان لرلو باندې نږدې کېږي، په کتابونو باندې ایمان لرلو باندې نږدې کېږي. ابو هريره سے فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دام ویلي دي من آمن بالله څوک چې ایمان په الله ولري چې دا شته دی هیڅوک سره شریک نشته، صفاتونه د کمال شته، نقصانونه نه پاک دي. وبرسوله محمد صلی الله علیه وسلم د الله خیر رسول دی. واقاموا الصلاه د مانځه پابندي مو کړو، دغه شان زوجین ونیوله. الله باندې دا خبره لازمه ده چې دا به جنت ته داخلي. الله د پاره د وجوب نه دی بلکې تفضل د پاره یا دا معنا چې الله رب العزت کوم وعده د چا سره وکړه خامخا پوره کوي. د شي په ځان باندې غنی لکه ته چې په ځان باندې لازم کړی ده. جهاد د الله په لار کې کړی دی یو، او کدا ناس به د خپل اغاز مګه کې چې کوم کې دا پیدا شوی دی دوی ویل یا رسول الله موږ د خلکو له بده باندې زیره نه ورکو، که یو سړی څنګه لاړ شو کله نشي دا به جنت لشي. د الله نبی ولې په جنت کې سل درجې دي الله عز وجل صرف مجاهدین د لپاره تیار کړی دی. وی درجه د بل مابین کې به دومره مسافه ده لکه زمکه او اسمان. مجاهد دومره اوچت حیثیت لري چې کله د رب العالمین نه سوال کوي د فردوس سوال کوي، ځکه دا جنت منځ دی، دا اعلی د جنت دی، د دې پاسه د مهربان الله عرش دی، د دې نه دقه شندانې هرونه را روان دي. سورۃ تور کې به بل خبر رب العالمین ذکر کړي هغه دا چې کله سړی مؤمن جنت ته لاړ شي او دغه بچي مؤمنان هغه به مسلمانځي. الله رب العزت فرمایي والذین آمنوا هغه انسانان چې ایمان راوړی دی دغه په سی رواني دغه بچي یا دغه تابعداري چې وکړنو الحقنا بهم موږ به سیدا بچي وریوځي. نو سوال دا چې کله دا بچي به ور داخل شي کې دي چې دغه عیسی برا کوم کې نه الله رب العزت فرمایي موږ دغه په عملونو کې هیڅ نه کوم. هر سړی د خپل کسب د وجه نه الله یې ما سره ګراو دی. کوم عمل چې کړی د اق عمل د وجه نه الله الله سره ګراوي ته جنت کې به دا سورې څنګه سورې نساء کې رب العالمین دا خبره ذکر کړي والذین آمنوا هغه انسانان چې ایماندار دي وعملوا الصالحات عمل کړي د قرآن او سنت برابر عمل په ایمان کې داخل دی خو د اهتمام د وجه نه دا ویلي موږ به باغون له داخل کو دغه له منهرونه التبا امیشي د دوی د پاره بيبيني پاکي وي د شي سور له داخل کو چې هغه دوامدار دي. آیات باندې سوال لې سورې چې کله دوامدار وي په دې وخت کې دي کې نور نه نو به خو کمال نه دی. جواب دا چې د عربو سرزمین ګرمو نو ځکه ورته ویلې سورې دوامدار یا په هغې دنیا کې جدا مسله ده په نسبت سره دې دنیا له. سورې واقع کې رب العالمین فرمایي واصحاب الیمین د ښي طرف والا څه حال دی د ښي طرف والا دا به په بیرو کې مخزود به اغزو کیلي به منزود اوږدې یو بل سره یو ځای سوري به اوږده. سورې دهر کې به وایي چې متکئین فیها علی الارائک بر تختونو باندې براستي نور به کې نه ګوري یخني به کې نه میوه او سوري به نږدې وي. رعد کې به وایي چې مثال د اق جنت چې الله د متقینو سره وعده کړی دی غلنه منهرونه بهږي میوه همیشه دي سوري همیشه دي او دا وګوره صرف او صرف د متقینو زید بل چانه د جنت څومره پر اخواله دي. سورې غاشیه کې رب العالمین فرمایي وجوه صدیر مخونه په دې ورځ باندې تر او تازه د دې وجنه چې د خپل کوشش د وجنه خوشاله دي په دنیا کې کوشش کړي هغه د وجنه دار راضي شو جنت کې هغه جنت چې بره دي په دې کې به پیری خبرې چرته ناوري. ال عمران کې پیدا وایي چې منډه والی مخ کې شي د شي بخنی لستاسو د رب د خوانه اق جنت لچې غیب لنواله بشان د اسمنو د اسمه کې الله تقوادارو د لپاره تیار کړی دی. دلته کې تشبیه یا تمثيلي ده یا حقیقت لنواله دومره د طول عرض الله له معلومه ده ودوالي. کله به د شي وایي سابق الى مغفرة حدید کې منډه والی مخ کې شي د شي بخنی لچا بخنم تاسو د رب د خوانه د تنوین لپاره تعظیم من ربکم کې دا ام تاکید لپاره د ما قبل د شي جنت لچې غیب لنواله بشان د اسمنو د اسمه کې دی. ایماندار الله تیار کړی چې په الله او رسول ایمان لري دا د الله فضل الله چې چاله ورکی الله خوند فضل لري. او څه سړی په جنت کې بچو کې ورسنه خبره عبد الله بن عمرو بن العاص فرمایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سیاسي ملګری دی. محدثین د مبارک فرمایي چې بل سړی به الی یوم القیامه دومره اوچت سیاست باندې په بل نشي لګاده. معاویه صاحب چې دومره اوپړه قدم دی معاون د وجنه الله ورته کوم معاون ورکړي او رسول الله صلی الله علیه وسلم د بارک دام ویلي عمرو بن العاص بارکی و اسلم الناس عام خلق اسلام راوړی دی خو لیکن عمرو بن العاص ایمان راوړی دی. د پیغمبر نو ورېدل دي شی ویلي تاسو دې خبر له متوجه شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله د مؤذن اذان واورېدو هغه چې کوم خبره کوله امق الفاظ وایي سوا د حي على الصلاه وحي على الفلاح مبارک بلا حول ولا قوه الا بالله وایي به ما باندې درود وایي چې ما باندې درود ویلي الله عز وجل ور باندې لس رحمتونه نازلې به زمره پر د وسیلې سوالو کې هغه معلومه دعا
وسیله په جنت کې او درجه ده چې دا د هیڅ چا مناسب نه ده د الله په بندګانو کې امید زه ساتم چې زه به ورنه یم او کوم انسان چې دغه درود ویلې او دغه دعای ویلې رسول الله فرمایي حلت دغه د لپاره واجب شو زما سفارش زه به ضرور د لپاره سفارش کوم څومره آسان کور لچنن لاړې زنانه ولدي شي وای چې مؤذن کله اذان کې لوډ سپیکر شته دغه د الله اکبر جواب الله اکبر د اشهد ان لا اله الا الله جواب اشهد ان لا اله الا الله د اشهد ان محمد رسول الله جواب هم د الفاظو د حي على الصلاه جواب لا حول ولا قوه الا بالله د الله اکبر جواب الله اکبر د لا اله الا الله جواب لا اله الا الله به درود وي اللهم رب هذه الدعوه التامه ده وي رسول الله فرمای دا چې ارچا ویل اسما سفارش کو واجب دي ادنا کس جنت له شور داخل چې دغه به څومره انعاماتي مغیره ابن شعبہ فرمای دا د نبی کریم علیه السلام د ګارد مسئول کله به چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره روان ټول بدن به پټو سیوار دوه سترګونه دا به کلاوي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله خطبه ورکوله دا به د خیل طرف باندې ولاړو چپ طرف له بلال او دوسره به دا توري ونیزي وي دا فرمای چې نبی کریم علیه السلام واجب خبره کړې ده موسی علیه السلام د رب العالمین سوال وکړي چې ادنا احد د جنت به څومره په مرتبه کې هغه ویل دا د شو سړی دی شرابش دا جنتیان به جنت داخلي دله به ویل چې جنت ته داخل شه دا ورته چې ای رب هر سړی خپل ځای لاړ دی خپل کورونه نیولې موږ به کوم ځای کې دی راشو اذا الله دفانه بدل ویل چې اعتراض کیږي په دې باندې چې دنیا د بادشاہانو څومره بچي د تعالی درکم دا وایي چې او زه په راځم به ورته چې دومره می دا درکړه دومره می نور پنځم کرته به دا خبرو کې چې الله زه په راځي شم به رب العالمین ورته دا خبرو کې چې دا خوستا شو دې لږ چند می نور هم دومره درکړه او استاد چې څو غواړي اغه سره زه کومه سترګې چې په کوم شی باندې خيږي هغه به درکم دا وایي چې رب زه راځي شو نو به ویلې و چې سړی په درجه کې هغه به څوکي نبی کریم علیه السلام فرمایي هغه جواب ورکړي چې اولئک الذین دا هغه انسانان دي چې زما اراده ده د عزتونه ما په خپل لاس برابر کړی دي سترګو لیدلې نه دي غوږونه اورېدلې نه دي د انسان په ژبه باندې بالکل دغه تصور نه دراغله بالکل دغه مصداق تقه آیات رب العالمین د مسلم کې حدیث دی فلا تعلم نفس معلومات نه کیږي او نفس لا په بار د هغه انعاماتو کې چې ما پټکلې شوی دوی لره چې هغه خواله د سر وره لوی نعمتونه د جنت کم دي څنګه دي هغه به ان شاء الله کچرته ژوند باقی سبب رب العالمین په فضل باندې هغه به ذکر کو الله عز وجل دغه جنت موږ تاسو له نصیب کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین